یو ورور سوال کړی دی، وایي زما مور دا منښته کړې وه که چېرته الله ماله بچی راکړو، یعنې دې زوی له الله بچی ورکړو، نو دا به یو څاروی لکه کټی یا کټۍ دا به د الله په نوم حلالوي او دا به پخوي او خلکو له به یې ورکوي. الله ماله بچی راکړو، اوس زه دا غواړم چې د دې دا منښته پوره کړم، نو که چېرته زه د دغې په ځای یو غوایي حلال کړم په دې نیت سره چې دغه منښته به هم پوره شي او د دې ماشوم عقیقه به هم وشي، نو دا دواړه یو ځای جمع کیدی شي او که نه، که نه لازم جدا جدا ذبیحه کول غواړي. او بل ورسره دا چې دا خوراک غوښه که سړی اومه ورکوي غوره به وي، که نه چې پخه کړي او خلکو له ورکوي غوره ده. جواب د دې مسلې دا یاد کړئ. اولنۍ خبره دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د منښتې نه منع کړې ده، او خصوصا دغه منښته چې د شرطونه پکې لګولی کېږي دا مکروهه ده. لکه د الله سره شرط لګولی یاره که الله دا چل وکړو زه به داسې وکړم، دا مناسب نه وي. یعنې که الله ماله بچی راکړو نو هله به زه قرباني کوم، او که الله زما دا کار وکړو نو زه به یو 100 روپۍ د الله په نوم ورکوم. داسې خبرې خو مناسب نه دي که نه. که الله داسې وکړو زه به یې کوم، بغیر د دې نه که الله دغه ستا په نصیب کې لیکلي او که نه لیکلي ته خپل عبادات کوه. خو چې کله دې منښته وکړه او منښته کې عبادت و، یو خو منښته د ګناه ده هغه به نه پوره کوې، هغه حرام دی. لکه یو سړی دا منښته وکړي چې یاره زه به پلانې کار کوم او پلانې کار د ګناه دی، خو چې کله داسې منښته دې وکړه چې هغې کې د الله بندګي وه بیا به هغه پوره کوې. په صحیح بخاري کې حدیث دی من نظر ان یطیع الله فلیطیعه، چا چې داسې منښته وکړه چې هغې کې د الله اطاعت او بندګي وه بیا به لازم سر ته رسې. ناول خو دا منښته پوره کول لازم دي. دویمه مسله هغه دا ده چې د منښتې پوره کول او د ماشوم عقیقه دا په یو څاروي باندې نه کېږي. وجه دا چې هر یو ځان له مستقل عبادت دی. ماشوم د پیدایش نه بعد عقیقه کول د ځان له عبادت دی، او یو مسلمان منښته کړې د منښته پوره کول دا خبره ځي ته رسول د ځان له عبادت دی. نو دو عبادات چې هغه مستقل دی هغه ته په یو څاروي کې څنګه را جمع کړي؟ بله دا چې دا منښته پوره کول په مور باندې لازم دي، خو که چېرته دا بچی د دې مور د طرف نه دا کار کوي نو او هغه پرې راځي یا دی پکې وکیل کي نو بیا جایز دی، هېڅ خبره نه ده. او هر چې دا عقیقه ده نو دا به همدغه کس کوي د چا چې بچی پیدا شوی دی. اوس که چېرته دوی یو څاروی راولي غټ لکه غوی راوست یا غوایي راوست او غواړي چې به دې کې شریک شي او دا وایي چې یاره قرباني کې به دې کې څو کسان شریک کېږي؟ 2 کسان. موږ خو پکې 2 شریک کېږو، نو یوه منښته پوره کول شو او دویم د ماشوم عقیقه شوه. نو دا مسله یاده کړئ چې په اوښ کې یا په غوا غوایي کې میخه کې د 2 کسانو شریک کېدل دا صرف د قربانۍ مسله ده او د حج قرباني چې کومه ده د هغې دپاره، د اختر قرباني او د حج قرباني. د هغې نه علاوه داسې نه شي کېدی لکه اوس 2 کسان را جمع شو او د 2 واڼو بچي شوي دي، وایي چې یاره داسې کار کوو چې یو څاروی به راولو او بس ټول به پکې شریک شو، بس د هر یو طرف نه عقیقه شوه. نه، عبادت چې دی دا په دې سره موږ نشو ثابتولی چې یاره قیاس کوو، قیاس هم پالتو او باطل قیاس. هر عبادت لپاره یو دلیل پکار دی ټوس چې او دا کېدی شي دا نشي کېدی. موږ سره په دې څه دلیل نشته چې دې کې شراکت کېدی شي. نو دلته موږ دا وایو که دوی غټ څاروی هم راولي او که اوښ هم راولي بیا هم دا 2 کارونه نشي جمع کولی، یو منښته پوره کول او دویم د ماشوم عقیقه. نو کوي به څه؟ کوي به دا چې د منښتې پوره کولو دپاره هغې خو منښته کړې چې زه به کټۍ حلالوم، دا خو به پوره کوي. د چا چې دا بچی شوی دی دی به عقیقه کوي، یو مستقله ذبیحه به حلالوي. او هغه سنت طریقه دا چې د هلک د طرف نه 2 ګډان او د جنۍ د طرف نه 1 ګډ، او که چېرته دی د هغې په ځای یو ګډ څاروی حلالوي نو دې کې هم څه حرج نشتی، داسې کولی شي. بیا دا مسله چې غوښه څنګه ورکول غواړي، ګوره یعنې
که د عقیقې په باب کې شي اول د عقیقې مسله بیانو نو هغه کار کول غواړي چې په هغې کې خلکو ته فایده ډېره وي. فایده که ته غوښه اومه راوالې او غریبانانو له یې ورکړې او که ته غوښه پخه کړې او غریبانان ولره وغواړې که چېرته منښت یې داسې کړي چې یاره زه غریبانانو له څاروی ورکو نو ما ته خو داسې ښکاري چې فایده په دې کې دی چې غریبانانو له اومه غوښه ورکړي. که چېرته منښت یې داسې کړي ګوره منښت ته چې کومه خبره دی هغه ټیم کې زړه کې وایي یا دې وکړه هغه شان به کوي. لکه یو سړي دا منښت وکړه چې زه به څاروی رالوم او په غریبانانو به یې تقسیموم نو دا به صرف په غریبانانو تقسیموي. خو د غریبانانو په تقسیم کې چې سړی وګوري نو دا اومه غوښه د هغوی دپاره فایدهمنه دی. ځان له به یې کېدي چې کله زړه وغواړي خوري به. او که چېرته داسې ویلي چې نه زه به خوراک خوروم په خلکو باندې داسې منښت یې کړې ده که دا کار داسې وشو یا هسې ووي چې زه به د الله دپاره یو څاروی لالوم او په خلکو به یې خورومه یو پروګرام به کوم. اوس په دې پروګرام کې دننه مالدار هم راتلی شي په دې کې غریبانان هم راتلی شي دا د خلکو له دا غوښه ورکولی هم شي اومه که پخه یو خلک وله راغواړي الغرض هغه کار دې وکړي چې په کومه کې خلکو ته فایده ده. نو که چېرته دی ګاونډیان راوغواړي خپلوان ملګري هغه دې راوغواړي د هغوی دپاره یې څه غوښه پخه کړي باقي که فقیرانو له ورکوي نو فقیرانو له دې هغه غوښه ورکړي چې هغه صحیح اومه وي. په اومه کې که پخ کړی شوي کې فایده ده اومه غوښه کې فایده ده. بله دا چې بعض کسان که د الله دپاره هم یو کار وکړي او بیا غریبانان پکې نه راغواړي په هغې باندې بیا خپل غم خادیانې کوي. دلته دا خبره یاد ساتئ چې کله ته داسې ووایي چې زه د الله دپاره دا کار کوم نو بیا د الله د رضا دپاره کوه. دا پکې مه کوه چې یاره زه به پکې عدل بدل وکړم ځکه چې زه یې راغوښتی وم اوس مې راغواړم یا پلانی خان صاحب ملک صاحب خان صاحب ملک صاحب هسې موړ دی او پلانی ملګری او خپلوان صحیح دی که ته پروګرام عام کې او تا داسې ویلي چې زه به عام خوراک په خلکو خوروم نو بیا پکې هم غریبانانو له یو حصه وباسه ځکه چې اصل محتاج خلک خوراک ته او پروګرام ته دغه خلک دي. خو زموږ په معاشره کې د افسوس خبره دا چې اکثر دا مړی چې کله وشي او دغه ډوډۍ چې پخوي او داسې نور اوقاتو کې بعضو اوقاتو کې دا پروګرامونه چې کوي دې کې ټول هغه خلک راولي چې دی پیژني او د دغو سره راشه درشي بلکې بعض خو پکې په دروازه باندې کس ودري چې نوی څوک راځي هغه مه راپرېږده اگر که غریب وي یعنې چې ته یې نه پېژنې مه یې راپرېږده اگر که څه غریب وي. نو دلته د ده مقصد خو دا نه شو چې دی د الله دپاره کوي ځکه د الله دپاره یې کولی نو بیا خو پکې اصل ضرورت هغه غریب ته دی چې غریب راشي او غریب دا ډوډۍ وخوري. نو یې مالداران را جمع کړي دي یا صرف خپلوانو دایره محدود ده چې صرف په خپلواني یا صرف زما یو څو ملګري دا اوس خبره نه شو چې د الله دپاره یو کار کوې نو به صرف او صرف د الله دپاره کوه. که دې کس تا سره ښه کړي دي او که نه دي کړي او که دا کس ته پیژنې او که نه او چې غریب دی او راغی ډوډۍ خوري نو مقصد هم زموږ دقه دی چې غریب خوراک وکړي.